آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په پاکستان کې د سړک غاړې ماین چاودنې 4 پولیس وژلي دي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د سړک غاړې ماین چاودنې 4 پولیس وژلي دي. پاکستاني چارواکو په حواله د جمعې په ورځ په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې یوه ماین چاودنې 4 پولیس وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. پیښه د بلوچستان ایالت په سیبي ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې، خو پر بیلتون غوښتونکو ډلو شک کیږي چې په ماضي کې هم پر امنیتي ځواکونو د بریدونو ادعاوې کړي دي. د بلوچستان ایالت وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو دا پیښه یو ترهګریز عمل بللی او هغه یې غندلې ده. بزنجو وویل چې وژل شوي او ټپیان د سیمه ییزو پولیسو د یوې برخې چې د سولې د ځواک په نامه یادیږي غړي ول. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو دا تازه پیښه په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ هم د پاکستاني عسکرو پر یوې پوستې برید شوی و. د پوځ د معلوماتو په حواله په دغه برید کې 10 عسکر وژل شوي ول. په بلوچستان کې وسلوالو یاغیانو دغه برید د ترسره کولو ادعا کړې وه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.